بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفات تمام شل د صفاتو د اتمام نورستا و دا صفات په حروف کې پیژندل غواړي او پیژندګلوي د صفاتو تر هغې پورې تاسو لاسته نشئ راوړلی تر څو دا مخکې یو میاشت درسونه چې موږ کوم وویلې په دې باندې تاسو حاکمیت حاصل نه کوئ. دا بیا داسې کېږي لکه مثلا دو حرفه میم او نون. اوس د میم او د نون صفات معلومو، صفاتونه وروسته به د هغې اثر معلومو. بیا به اثر په نتیجه کې ګورو چې دا قرآن کریم اوس کوم طرف ته روان ده زما وستا. اوس مثلا نون ته چې کله راشو نو نون صفات هم په هغه وخت کې معلومولو شو چې د نون په کومو صفاتو کې چې وجود لري د هغې مجموعي او د هغې تعریف ته یاد وي. مثلا موږ به مو وایو چې نون په اوله جوړه کې مجهوره ده، په دویمه جوړه کې متوسطه ده، په دریمه او څلورمه کې چې دی نو مستفله او منفتحه ده، او په څلورمه جوړه کې مزلقه ده. غیر متضاده او کې شته نشته. دا غونه ده که نه؟ دا نن هم چې وویلې غونه صحیح شو. دا خو مو پیژنده، صفات هم ورته وپیژندل. اوس د چې کله تا وویله چې مجهوره ده نو مجهوري حروفو کې چې کوم څه پراته دي هغه باید تا ته اوس یاد دي که نه. موږ ویلی یو چې مجهوره حروفو کې د ادا کولو په وخت کې به آواز یې جګ وي. صحیح شو. د نون آواز باید جګ شي. بل هم دا خبره کړې وه چې په دې کې باید سا بنده شي، داسې ویلو. او په متوسط کې باید نه ډېر سخت وي او نه ډېر نرم وي، ځکه متوسطه حرف ده. د مستفله او د منفتحه د وجې نه باید دا حرف باریک وي، او د اطلاق د وجې نه باید د خپل مخرج نه زر ادا شي. او چون غنه هم پکې ده، غنه باید هم ادا شي. غنه آنی خو اسم پکې ده، غنه آنی خو اسم پکې ده. غنه زمانی خبره بیا په صفات عارضه کې کوو. دلته چې کوم غنه موږ یادوو دا غنه آنی ده. ګوره دا غنه آنی ده او د غنه زمانی هغه په صفات عارضه پورې تعلق ساتي. نو هغه بیا په صفات عارضه کې چې دا کومه غنه ده بیا کله به ادغام مال غنه وي، کله به اخفا مال غنه وي، کله به اقلاب مال غنه وي. هغه بیا عارضه صفتونه دي او هغه به او مال ته کتل کېږي. دا د میم او د نون صفتونه شو. میم ته راځو. میم مجهوره ده که نه ده؟ نه ده که نه؟ خوځوه که نه دا خوله مبارکه دي زه خو تا ته لګی یم. میم او میم 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 او میم غنه. اوس د مجهوره متوسطه ګوره اوله جوړه کې څه شو؟ مجهوره متوسطه. آواز به جګ وي، ولې؟ جهر پکې ده. آواز به جګ وي چې جهر پکې ده. سا به نه جاری کېږي چې جهر پکې ده. او حرف به ډېر نرم هم نه وي او ډېر سخت به نه وي ځکه چې توسط پکې ده. او انتهایی به باریک وي ځکه چې مستفله منفتحه ده. او د مخرج نه به ډېر زر نه ادا کېږي، زر ادا کېږي. زر ولې؟ مزلقه ده. او د غنې نه هم خالی پاتې کېدلی نشي. خلاص دا د میم حالت ده. صحیح شو. دو حروف نور هم بیا تاسو نه اورم. کوم حرف وایم قاری صاحب؟ واو طا. فحثه شخص سکت شته مجهوره. اجدک قطابة شته شدیده. شدیده ده که نه؟ خص ضغط قض کې شته مستعلیه. صاد ضاد طا کې شته مطبقه. فر من لبن کې شته مصمته. اجدک قطابة کې شته قلقله مقلقل شو. څو حروف څو صفات شول؟ شپږ صفتونه د طا معلوم شول. اوس راځو اثر معلومو. د اولنی دوو جوړو د پنځو صفتونو په بنا باندې طا ده مجهوره شدیده. څه شی؟ اخوان آواز نه راځي. څه شی ده؟
مجهوره شدیده. او د مجهوره شدیده باره کې موږ ویلی وو کم حروف چې هم مجهوره وي هم شدیده وي دا حروف به انتهایی قوي او دومره قوي او دومره سخت چې د نرمۍ به پکې نوم او نشان نه وي. ولې به سخت نه وي؟ ولې به قوي نه وي؟ د جهر د وجې نه ساه بندېږي، د شدت د وجې نه آواز بندېږي. چې آواز هم بند شو ساه هم بند شو ته خو بیا حرکت وکړه نرشه ته نه کېږي. چې هر څه فورا بندېږي همدا د حرف د قوت او د سختي دلیل ده. او د څلورمې جوړې او د پنځمې جوړې په بنا باندې چې د حروفو څو قسمونه جوړېدل؟ درې. مستعلیه مطبقه همدقه ده که نه؟ مستعلیه هم ده و څه معنی کوم حروف چې مستعلیه هم وي او مطبقه هم وي هغې کې به څه چل کېږي؟ هغې کې به 2 درجې تفخیم کېږي، اعلی درجه تفخیم به پکې کېږي ځکه 2 داسې صفتونه پکې موجود دي چې دواړه غټواله غواړي. صحیح شو؟ او په آخر کې به د اسمات د وجې نه مخرج کې به لږې را ایثار کې خویدلو سره به نه ادا کوي، زر به نه ادا کوي، لږ به ایثارېدلو سره ادا کړي. همدې ایثارېدلو نه وروسته چې کوم بیرته آواز شاته را تنبیه آواز به شاته را واپس به کړي را وبه تنبیهږي چې همدغه ته ویلی کېږي قلقله. خبره ختمه شوه. دا اطوا بل الف نوم چېرته یي؟ صفتونه پکې شته، صفت پکې شته ویلی شو. اثر یوازې د ځکه د الف د ادا ځایونه یوازې چې دي مده دي. اوس الف آواز جګ ده ځکه چې مجهوره ده. صحیح شو؟ هلته بل طرف ته رخوه ده، مستفله ده، منفتحه ده، مثبته ده او اخوته مده ده. بیا ځکه مده هم دا مد هم دا به انشاءالله هلته راشي دا مد هم لکه غونې غوندې خبره ده. مد هم 2 اړخه لري. وبې وایم اوس پکې راغله خبره نو. مد هم 2 اړخه لري، یو مد اصلي ده او بل مد فرعي ده. مد اصلي صفات لازمه ده او مد فرعي به صفات عارضه ده. ځکه مد اصلي کې چېرته مد اصلي کې مد ونشي حرف د منځه ځي او د صفات لازمه تعریف څه شی ده؟ که ادا نشي حرف د منځه ځي. مثلا ته یو ځای کې وایي چې قاله قا کې تا څه وکړل؟ الف مده ده. او که دا مثلا ته دا الف ختم کړې نو قله به شي، نو چې قله شو نو څه شی کم شو؟ الف ختم شو، مد ختم که چې مد ختم که ورسره الف هم سر وخوړه. نو چې کله الف حرف کم شو نو حرف کمول او زیاتېدل د څه شي باعث ګرځي؟ د لحن جلي باعث ګرځي. او د صفات لازمه او پرېښودل د څه شي باعث ګرځي؟ یا دا جزئیات دي ان شاء الله مد کې به خبره کوو. اوس به کې خبره راغله نو خبره دې پوره شو. مستفله ده، منفتحه ده، باریک به لوستل کېږي. البته د الف باریکوالی هم دا بیا تفصیل هلته راځي چې دا موقوف ده په ماقبل حرف باندې. که چېرته ماقبل حرف مستعلیه وي دا به مستعلیه وي او که ماقبل حرف مستفله وي نو دا به مستفله وي. خو البته د استعلا په صورت کې به دې ته حروف استعلا نشي ویل کېدلی ځکه چې د دې دا استعلا خو لازمي صفت ته ویلی کېږي. استعلا خو هغه غټواله ده چې هغه په حرف کې همیشه موجود وي. دا خو په حرف کې همیشه موجود نه وي. بیرته خبره صفات عارضه ورته راغله. یعنې دا ځینې شیان داسې دي چې وخت نه مخکې زه نه وایم ځکه چې هلته وروسته دا را روان دي. نو اوس صفات عارضه موږ ویلی نه ده او دا ټول شی آخر سره هلته لګېږي. نو دې وجې نه موږ خپل پلان باندې مخکې ځو له خیره سره. نو دا بیا غټېږي. چې کله غټ شو هغې ته بیا حروف مستعلیه نه ویلی کېږي. که حروف مستعلیه وایي خو موږ خپل دعوه کې دروغجن راځو ځکه موږ ولې حروف مستعلیه په یو حال کې د خپل حرف نه جدا کېږي. نو دې ته بیا ویلی کېږي په دغه وخت کې شبه مستعلیه شی هغه به انشاءالله هلته بیا بحث وکړو. بیا اوس خبره بل خو ځي چې بیا ذهنونه ګډوډ نشي. دا شته صفات نه هېر نشي. دا یاد نه شو مخکې پکې لاړلو. ښه بل دا خلاص که بل وایه اوس اثر د مد په صورت کې راښکاره کېږي که نه. باریک بدي باریکوالی مې وویلې خو دا باریکوالی هم د ده چې د 2 جانبه لري. ماقبل تابع ده، آواز به اوچت وي او هلته خو چې دی نو د اسمات د وجې نه به مخرج کې لږ جریان پیدا کوي او د مد په صورت کې چې دی نو راښکاره کېږي. نو اصل کې الف په قرآن مجید کې بغیر د مد نه نور ویلی کېږي نه. اصل خبره دلته دا ده الف که ویلی کېږي د مد په صورت کې ویلی کېږي. نو اثر د مد په صورت کې راښکاره کېږي په الف باندې. نور حالات الف قرآن مجید کې نه لري. مونږ خو مشکل دا دی چې مونږ حمزه ته الف وایو. مونږ تاسو چې کوم ته الف وایو هغه الف نه وي. هغه اجیدو که قطبته کې موجود هغه حمزه وي. هغه انتهایی قوي او سخت دي. نو الف شدیده نه ده، الف رخوه ده. خو د ځای
یوازې مد ده. د مد نه بغیر د الف د قرآن مجید کې بل د استعمال ځای نشته. ښه ها به بیا مد کې بیا واضح کړو چې کله مد ته ورسېدو. مد ته خو موږ رسېدلي نه یو تر څو. ها بل کوم حرف که څوک هغه یو چې ما نه پوښتنه کوي ما نه پوښتنه کوي نو بیا زه تاسو نه پوښتنه کوم. ها کاف. کاف محموسه ده، کاف شدیده ده، مستفله ده، منفتحه ده، مثبته ده. هغه ته شته؟ ها قلقله نه ده؟ ها عقاب ده کنه. ها محموسه شدیده. کوم حروف چې محموسه شدیده وي ګوره همس یو اړخ کې ده او شدت په بل اړخ کې ده. دا به موږ راوړو شدیده محموسه به کوو. مې ته ویلي وو که نه شدت د وجې نه به دا حروف اول خپل مخرج ته په قوت سره لاړ شي او په آخر کې به انتهایي پست او ضعیف آواز راښکاره شي چې همدغه ته همس ویلی کېږي. او دې باندې ما تفصیلي خبره کړې وه چې د کاف او تا دوه داسې حروف دي دې کې شدت او همس راغلی ده. د همس د وجې نه قوت ده او د شدت د وجې نه او د همس د وجې نه پکې پستی ده پکې پرته ده. نو دلته به موږ شدت د وجې د حروف اول مخرج ته په کلکوالي سره بوزو او هلته بیا انتهایي خفي او ټیټ اواز څنګه شي راښکاره شي او هلته نفس به پکې څنګه شي جاري شي لکه همس ته. ځینې خلک بیا موږ دا وویلې چې دلته غلطي کوي. دوه غلطیانې کوي. یا د دغه حروف په ادا کولو کې یو اضافي آواز پیدا کوي او یا د دې حروف ادا کولو کې په آخر کې ها پیدا کوي او ادعا دا کوي چې موږ دلته ها همس ادا کوو. موږ بیا ویلې چې د محققینو او استادانو د کتابونو ته په کتو د هغې د نظر او د عمل په نتیجه کې موږ دې نتیجې ته ورسېدو د دغسې خلکو دغه تلفظ هم غلط او دغه ادعا هم غلطه. که چېرې دا ورسره موږ ومنو غلطې ونه ګڼو وی منو دوه غلطي به ضرور راځي. یا خو به دلته حرف اضافه کېږي چې حرف اضافه شو نو کلمه کې تغییر نه راځي کلمه کې تغییر راځي او یا به دلته صفت شدیده د منځ ځي رخوه کېږي به ځکه جریان د نفس چې ته پیدا کوې جریان د صوت چې ته پیدا کوې دا په محموسه رخوه کې ده نه په محموسه شدیده کې او دا حروف چې دي محموسه شدیده دي نو بیا مشکل پیدا کېږي. نو بیا موږ آخر به موږ دا وایو موږ به دې نتیجې ته ورسېږو څوک چې دغه تلفظ اختیاري او دغه ادعا کوي هغې له سره په دې صفت باندې مغزه او سر نه دی خلاصه. اگر رخوه پیژني نه جریان د آواز په رخوه کې وي نه په شدیدو کې نو هغه په دلته چې ته مثلا ته وایې اذا الشمس کورت یا کورت په یو صورت کې او په بل صورت کې کله کورت ته په صورت کې ها پیدا کوي او کورت په صورت کې اضافي او بل آواز پیدا کوي صفیر پکې پیدا کوي. دا شیان دي چې په دې حروف کې وجود نه لري. نو دې نه معلومیږي چې ته د صفت شدت په تعریف باندې نه یې پوهې ته د صفت همس په تعریف باندې نه یې پوهې ځکه صفت همس کې دا وایي چې انتهایی خفي آواز ټیټ آواز پست آواز چې تی واورې تی محسوس کې دې ته ضرورت نشته چې تی ما ته هغه سر کې ناست ما ته هلته ته همس راورسوې په دې ته مکلف نه یې او که دا کار دې وکړو نو غلطي دې وکړه. دا حرف دې په ځای د شدیده کېدلو محموسه کړل او رخوه دې کړل او حال دا چې په دې دواړو حروفو کې شدت مراعاتول انتهایی ضروري دي او ځکه چې امام جزري مور باندې تاکید کوي چې وراعن شدتا بکاف وبتا کشرککم تتوفى فتنه. بس نو امام جزري نه خو موږ ښه نه پوهېږو هغه وایي چې شدت پکې وکړه او ته پکې رخوه کوې. دا مسائل دي. نو دې وجې نه کاف او تا محموسه شدیده دي مستفله منفتحه دي او اخوته مثبته ده. صحیح شو. د محموسه شدیده او د وجې نه به اول مخرج ته په قوت سره لاړ شي او په آخر کې یو پست او ټیټ اواز سره بیرته راښکاره شي او د مستفله منفتحه د وجې نه به ښه باریک ادا شي او د اسمات د وجې نه به ایسارېدلو سره ادا شي او کله کله چې د طوا سره بدلیږي نو موږ د طوا په ځای باندې تا کې هم کله کله قلقله شروع کړو حال دا چې په تا کې قلقله نشته هغه قلقله والا حرف څه شی ده طوا ده. دا د قلقلې مشابه حرف کېدلی شي خو د قلقلې حرف نشي کېدلی. صحیح شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب